په خوست ولایت کې د احمد شاه ابدالي طبي لوړو زده کړو مؤسسې له 11مې دورې څخه 58 محصلان فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. فارغ شوي محصلان وایي چې دوی په دې زده کړو بسنه نه کوي او هڅه کوي په یاده برخه کې لا ډېرې زده کړې وکړي. دغه د ام ډي برخه چې د اوس حال چې موږ نظري کې درس ویلو دغه د طب لپاره یو داسې 50% 60% بسنه کوي، مګر چې عمومي طب لپاره چې غواړي محصل ځان ورسوي د هېواد لپاره خدمت وکړي، د ولس لپاره خدمت وکړي، دې لپاره مهم سټاج دی. سټاج نه وروسته تخصص دی. تخصص د ټولو لپاره مهم دی، لکه څنګه چې د اسلام لپاره 15 بناوې مهمې دي، لکه لمونځ شو، روژه شو، داسې نور. تخصص د طب لپاره یو شرط ګڼل شوی دی. ما یوه اراده کړې وه چې زه به تر هغه پورې کور ته نه ځم، تر هغه پورې به زه خپل ځان تکلیف مشکلات تیروم تر کومه پورې چې زه د پوهنتون نه په عمومي ډول اول نمره پاره نه شم. نو انسان چې یو شي اراده وکړي حتما رسېږي، خو اراده دې پوره څه شی دی چې نیت باید انسان صفا وي او انسان باید خپل ځان دپاره وطن دپاره باید په زړه کې ډېره مینه او وفا ولري. بلخوا د ابدالي طبي لوړو زده کړو مؤسسې مسؤلین وایي چې دوی دغه محصلان په عملي او نظري دواړو برخو کې په ښه شان روزلي او په دې سره به په دغه ولایت کې د طب په برخه کې د عام ولس لپاره خدمت ترسره کړي. زموږ د مؤسسې هیله دا ده چې موږ ټولنې ته ښه ځوانان فارغ کړو. زه د احمد شاه ابدالي لوړو زده کړو مؤسسې د مشرتابه نه، زه د دې مؤسسې د معاونینو نه او قدرمنو استادانو نه د زړه د تله مننه کوم چې د دې ځوانانو په تربیه کې شپه او ورځ نه ستړېدو کېدونکې هلې ځلې کړي دي. د یادونې وړ ده چې په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون او احمد شاه ابدالي طبي لوړو زده کړو مؤسسې څخه هر کال لسګونه محصلان فارغېږي، خو د عامو خلکو غوښتنې بیا دا وي چې دوی ته د تخصص په برخه کې د زده کړو زمینه هم برابره شي تر څو په ښه شان د ټولنې خدمت وکړي.